سلام علیکم، زما نوم جیګندر کپور دی. زه د امریکا کې 1982 کې راغلم و اوس زه تقاعد شوی یم. زه په بانک جهاني کې کار کول تقریبا 10 کال دپاره. تاسو دلته څه دپاره راغونډ شوي یاست؟ نن زموږ پکنیک دی، نو د امریکایانو د لحاظ دغه نن د مدرس ډے هم دی، مګر د هندوان خو مدرس ډے هر ورځ مدرس ډے دی. دلته تاسو د افغان هندوانو سیکان دوی دغه ناسته څومره مهمه تاسو لپاره ده؟ افغان هندوان څه احساس کوي چې کله راغونډېږي خپلو کې؟ موږ خپل یو کمیونټي لرو، یو اسوسییشن لرو، د هندو افغان اینڈ سکھ اور ریلیجیس اینڈ کلچر اسوسییشن. زموږ درمسال چې دی په میریلینډ کې دی، تقریبا اوس تقریبا 50 کال کې شي چې دغه ځمکې مې رانیول. یو کوچنی مندر یا درمسال لرو. بله یو او دلته د دې ورځې کې څوک راغلي دي؟ کوم زموږ تقریبا ډېر خو نه دي راغلی، مګر اوس هم تقریبا 100 کسان شته بچګان د سره. څه به کوئ د ټول ورځ دلته؟ صرف پکنیک دی، نور شی نشته. میوزیک دی، انجوای یورسیلف. بله یو یادېږي کله کله وطن تقریبا څو شپې پخوا زموږ باغونه چې په یو دغه ورته وایي مالاجات په کندهار کې دی، همیشه په یاد مو راځي. و زموږ کور چې و، یو کور په کابل بازار کې و، و بل کور په هندوانو چوک، دا د شارنو په د کندهار شارنو په خوا و. اوس هم یادېږي؟ یا اوس خو تقریبا خلاص شوی دي. باغونه مې یادېږي چې توت د وخت یا دغه باغ یاد مې راځي چې توت مې مفت و. هېڅ څوک چې زموږ باغ ته تله، توت، انار، مفت، هر شی چې زموږ باغ ته تله مفت و. وطن کې اوس څوک شته ستاسو خپلوان؟ یا هېڅ څوک نشته، هېڅ څوک. تقریبا په کندهار کې خو تقریبا یو ډاکټر رګونات شته، بل هېڅ څوک نشته. کابل کې هم تقریبا 10-15 هندوانو سکھ به وي. ارمان لرئ چې لاړ شئ بېرته؟ همیشه چې زه غواړم چې یو پلا بیا ولاړ شم کابل او کندهار ته، مګر اگر قسمت وي دا د خدای ده. اگر هغه وغواړم ته به ولاړ شم. ډېر ښه. خواهش کوم.